د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه. هغه یو ځل رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله وی من نجات، خلاصې په څه کې دی یا رسول الله؟ د دنیا او د آخرت خلاصې په څه کې دی؟ نجات په څه کې دی؟ د صحابو به ډېر فایدهمند تپوسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته درې خبرې وکړلې او درې ونه ډېرې فایدهمنې او ډېرې قیمتي خبرې دي. یو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی امسک علیک لسانک، خپله ژبه دې د ځان سره بنده وساته. دا ژبه بنده وساته مقصد دا دی چې په دې ژبه باندې بدې ردې مه وایه، په دې ژبه باندې بل مسلمان له تکلیف مه ورکوه، په دې ژبه باندې غیبتونه مه کوه، دا خپله ژبه دې غلطه مه استعمالوه، ځکه ډېر فسادونه د دې ژبې نه بیا راخورېږي. دویم ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولیسعک بیتک، خپل کور دې په تا باندې پراخه شي. یعنی کور کې نه د فتنو دور وي، مثلا د فتنو په دور کې چې څومره بهر سړی ګرځي نو هغومره په فتنه کې واقع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتنن کقطاع اللیل المظلم، داسې فتنې را روانې دي لکه توره شپه. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې فتنې به تاسو را روانې دي قیامت ته نږدې لکه د تسپو یو مزی دی هغه وشلیږي او په یوه تسپه پسې بله را روانه یو په بله پسې بله را روانه وي. دقه شان یوه فتنه به لا ختمه شوې نه وي، بله به شروع وي، بله فتنه به ختمه شوې نه وي او بله به شروع وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناست سړی په دغه فتنو کې به غوره د ولاړ سړي نه او ولاړ سړی به پکې غوره د روان سړي نه. نو فتنو نه ځان ساته، مثلا کور کې نه بهر مه ګرځه. اوس په دې دور کې څومره فتنې دي، څومره چې سړی د کور نه بهر ګرځي، بیا په دې بازارونو کې په دې مجلسونو کې په سوونو په زرونو فتنې دي. خامخا پکې انسان واقع کېږي او کله چې انسان خپل کور کې ناست دي د خپلو بچو سره یا د الله بندګي کوي، یو جومات کې ناست دي، دین او تعلیم یا نورو ته خلکو ته ښیي یا په خپله باندې زده کړه کوي، دا سړی به د فتنو د مشکلاتو نه بچي. او درېیم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وبکې علی خطیئتک، په خپلو ګناهونو باندې ژړا کوه. خپلو ګناهونو باندې انسان نه خامخا خطا کېږي، کله چې دنه ګناه وشوله نو په هغې باندې ژړا کوه، توبه وباسه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه قسمه سترګې دي چې هغې ته به اور ونه رسېږي. یو هغه سترګه ده چې د الله په لاره کې ویښه پاتې شوله، څوکۍ او پهره یې وکړله د مسلمانانو. او دویمه هغه سترګه چې د الله د یېرې نه یې وژړل، ګناه دنه وشوله، لغزش کمې دنه وشولو، د الله په حق کې دنه نافرماني وشوله، وروستو پسې الله ته وژاړه یا الله دا ګناه نه وشوله ستا په حق کې یا د دې فلاني بنده په حق کې، یا رب العالمین دا راته معاف کړه. دا درې خبرو باندې عمل وکړه نو خلاص به شي. او دا ډېرې بهترینې خبرې دي. یو خپله ژبه د ځان سره کنټرول ساته، دویم خپل کور دې په تا پراخه شي، ډېر پالتو ګرځېده مه کوه، او دریم په خپلو ګناهونو باندې ژړا کوه. دا درې کارونه چې په چا کې پیدا شي دله به الله پاک نجات او خلاصۍ ورکړي، دنیا کې به هم ته کامیابي حاصله شي، آخرت کې به هم د ده لپاره کامیابي او کامراني.